یک سمانه نمیده که ایرا ما یاد دارم ما تم یاد ندارم خودم پدی بانی کار کنم دوجورم فکر بکنم برای ما یاد نیست استاد همین تایمری در کامپیوتر من بتونم مدار کم منطق بتوش دانه پاس دانه است از پالیدم شنام تایمر کامپیوتر شما نبود دم فارم است دانه دانه پالیدم نیافتمش باز آخر از ما سخت منطق من کوي تایمر ورته ډیر مهم ایونت څخه یک ایونت بسیار مهم است که چی میگه برازی بیفور اپدیت اپدیت چی توی بیفور اپدیت چی معنی پیش از اینکه چی شد تغییر شد یک افتر اپدیت است افتر اپدیت چی معنی کله چې تغییر وشي نو بیا خو ګورئ it means that while updating any column it means that while updating any column وقتی که شما یک کالم را چی میکنی اپدیت میکنی در وقت اپدیت شدن این چی میشه اکزیکیوت میشه کد شما فایر میشه چی قسم حالی بر شما کار میکنه در ډیره مهمه خبره ما یک کد داریم که به او میگه cancel event ایونت چی معنی میده همین ایونت چی است که تو فایر میکنه فایر در هر حالت که شما بخواید فایر میکنه و کانسل ایونت چی معنی اما فایر چی میکنه کانسل میکنه یک جو شدگی کد است کانسل ایونت اما کدام کار که شما کرده او را چی میکنه کانسل ایونت میکنه فایر ببینید ما یک تیبل جور میکنم از او باز فارم جور میکنم باز ببینید که این کامنت چی که است ایونت چی که مفید است مثال امپلای غلط نیست آیدیا جور کرد آیدیا اگر آوردی تبا برات ما بیارم از جیب خود دیگه چی میگه استاد اگه اول پاکت پیدا کنه راه بسید تایمر دیگه تایمر خودش نیافتم در اونجا گذاشته که تایمر چربال تایمر چربال خودش رو علی ما سوال میکنم از پیش شما اینجا خب سوال میکنم اما کد میفهمی شما مگر ایونت نمیفهمی کد بنده پویدی ایونت بنده چی قسم سوال وقتی که اینجا یک کس چی میکنه ما میگم که کمیشن از 100 روپیه باید زیاد نباشه وقتی که اینجا یک نفر 101 روپیه میده این باید قبول نشه چی نشه قبول نشه چی قسم قبول نشه وقتی که بعضی وقت شما یک سافت ویر اینستال میکنی او از پیش شما چی میخواد کی میخواد پروداکت کی تا وقتی که پروداکت کی نتی پیش رو رفته میتونی علی باید پیش نره تا وقتی که کمیشن غلط باشه چرا که شما گفتی که از 100 روپیه زیاد نباشه علی غلطش نیست کسر باید پیش نره نو تاسو پزین په کم ایونت باندې وشمه نه بیفور اپډیټ خو ما ته ویل کنه قدم نه وایي دا تاسو څنګه کوو ینه بغیر استاد زمونږ ته ټیبل کې چینج کیږي او څه چینج په چین باندې څنګه کیږي په چین باندې خدا دا تا کوډ ختم شو تا کوډ فایر شو خلاص نه نه اینجا به کوډ میشه شرط ورکول کیږي کنه دا ایونت کومه ده شرط ورکول کیږي دا ایونت تاریخ تیر خو نه وردی ها ببینی ایرا خو ما با لاس فاکس هم کده میتونیم گرد لاس خو لاس فاکس معنی ده
چې کله له دې نه کرسر خارج شو نو چې کله ترنه کرسر خارج شو بیا دا کوډ فایر کېږي نو بیا خو دې نه ووتې که نه نو ګاټو چې کرسر ورته را داخل شو تا لا کار نه ده کړی کرسر ورته را داخل شو نو کوډ دې ختم شو پوه شوې که نه اوس ګورئ اینجا ما میایم با لاست فاکس میکنم با لاست فاکس وقتی که کرسر چی میشه خارج میشه اگر کمیشن زیاد باشه از 100 then do cmd dot cancel event اما کوड چی کو مگر एक मैसेज भी थे कि sorry your commission must be 100 or less than ending I'll be busy ما میایم کریم منیجر هیچ مشکل نیست خان درایور دوست در بگی صحیح است مسیج مرا دادا سوری یور کمیشن مست بی مگر کرسر چی شد نو څه پایده موږ ته صرف وویلې چې دا باید کرسر بې خلاف نشي کرسر هیچ باید خارج نشه تا وقتی که او درست نه باشه ولی خب که ما را مسیج داد چه ما فایده چیست مسیج بانش مسیج چه فایده کرسر ما رفتن یا توتال داده میتونه که هیچ باید مسیج از پیش چی نشه نبره امی کود ما کاپی میکنم کاپی نه البته کات میکنم خب یعنی کنترل پلاس ایکس چی میکنم اینجا میایم بیفور اپدیت یعنی پیش از اینکه کرسر از چی میشه خارج میشه در اون صورت پیست تنها ایونت چینج کردیم نمک دیگه کلش همون گفت کمال ایونت باندې پوښوي کنه په فرق کې پوښو دی ایونت اگر 20 شوه حال مشکل خالص اوس کوم سوال لري به دي کې او که بود نوشتن نمیشد مگر کرسر رفت از او اینجا آمد برای شما تنها مسیج داد ببینید شما ویندو اینستال میکنی از پیش شما کی میخواید چی میخواید پروداکت کی شما برای شما مسیج میده که پروداکت کی باید بدی شما میگی برو نکست میکنی اینستال میشه تنها یک مسیج برای داد شما در قصه مسیج از نشدید و یک است که شما پیش رفتن نمیتونی تا وقتی که پروداکت کی نداده باشی نو این مثلا است که پیش رفتن نمیتونی اوس پوښه په مطلب ټول پوښه کوم سوال لري په کې لري سوال نه دیگه قسم هم برتام میکنم ببین ایرا پاس پوښه میکنم کارش ندارم ما میایم با جاب event before update if agar job equal to quotation manager quotation or job equal to quotation driver quotation or job equal to quotation salesman quotation then دې درې کسان لپاره به شي پنوي اگر job مساوي شي امرای چی manager اگر job مساوي شي امرای driver اگر job شما do cmd dot cancel event امو کود رو کانسل کود یک مسیج بیتی به خاطر چی مسیج بیتی که کس نفهمه که چی مشکل است sorry no job for given لا اثر چی که باشه در اخیر هم چی ما میایم سلیک دکتر هیچ مشکل نیست جواد سیلسمن هیچ رفتن نمی‌کنیم چرا که گفته که باید نباشه صحیح کی رفتن نمی‌کنیم صحیح شد بسیار گپ است بسیار گپ هست چی قسم گپ هست کسی که انتری میکنه وقتی که روز جمعه بود باید چی نشود انتری نشود ګوري نو ته فکر وکړه خمون به نو د جمعې ورځې ته ګورو چې امروز باید انټرنشنال چوری که جمعه است یک نفر خبر داره که امروز جمعه است مگر بزید یک نفر میخواه که مثال درغلی بکنه انتری میکنه روز جمعه است خود میفهم مگر کمیټر رو چه نمیکنه
اوس پوه شوې نو دا به څنګه معلوموو دلته خو موږ سره تاریخ هم نشته تاسو فکر وکړئ دا کار به څنګه وشي سوال هم پوه شئ ما ریکارد انټر میکنم وقتی که روز جمعه بود باید چی شود ریکارد باید ثبت نشود شرط میتونم چی قسم شرط بودم نه یعنی چی تا چی که 6 روز بعد دا اصلا بیفور اپډیټ سره دا ماته لكن ده راسي نمرة الكناسة فرايدي ده نمرة لو شغلت كل يعني نبان نو کمپیوټر سره دلته انټری کې کمپیوټر دلته خو پراید موږ سره نشته دلته بس جاب موږ سره ستا که نشته تا ورته جاب مشخص کړه چې منیجر باید نه وي ځکه دلته جاب کالم شته نو ډیټ خو نشته ډیټ موږ سره نشته که څه ووایم ګورئ حالی سوال ما اینجاست شما گفتی که کمیشن باید از 100 روپये زیاد نباشه شما کجا کار کنید اینجا صحیح است شما گفتی که جاب باید منیجر نباشه شما در کدام کالم کار کنید حالا شما که میگی که برای روز جمعه باید ریکارد خو اینجا دیت نسته کنه اوس په کوم فیلډ باندې باید وشي خدا اوس په ټولو باندې باید وشي ثابت دی په ټولو باندې باید وشي اگر از اینجا شروع میکنه اگر از اینجا شروع میکنه حالا شما نمیتونی که مثلا اینجا کوډ کنی اینجا کوډ کنی اینجا کوډ کنی نو شو ګور ډیر خبر ده امین که شما کلیک میکنی چی کلیک کردی جاب بیفور اپدیت آماده یا ناماده شما یه فارم کلیک بکنی دا فارم کلیک بکنی که اونجا دا بیفور اپدیت کار بکنی نه نو دا په ټولو باندې اپلای کیږي اوس ډیره مهمه خبر ده ګورئ فهمیدی به خدا که یک حرف هم نباشه چی بود تکرارش کن اساس تو گفتی که ما در کدام کالم چی را همو فرمول چی کنیم اساس که همو گرازای جمعه صحیح است قبول نکنه خواهی چطور میکنی؟ ما در فارم چی میکنیم در اساس چرا در فارم میکنی؟ مختار که در بالای کلشی چی شد شاباش ما پوشه که خواهی خوب ما در کود چی میکنیم؟ این خوب سوال است خوب سوال است بالای کلی که اپلای میشه مگر روز جمعه چطور میشناسم؟ همین کامپیوتر تاریخ کامپیوتر در کود میتونم वो बाजी किस्म कार मामी को हम किया अगर ये कस चेंज करो हम मालूम जो कि तगीर करना खबर ही देखा सही ना जितोर भी बिफोर अपडेट द फॉर्म क्लिक करें पेस्टर अगर बर मुशखस चीज कार मी कोनी उनजे क्लिक मी कोनी मुशखस चीज पर चिकार कोई खो if format cows now چیش توای فارمت چیش توای آفرین تاریخ هم تبدیلاو کوم نه تبدیلاو ای بچی مثال डी بچی تبدیل کردن اگر ای مساوی شد امرای اف ار آی کوتیشن then if اگر چی اگر فارمट को नाव कारण तारीख कंप्यूटर ये फॉर्मेट को बची बड़ी डी ये अगर मसावी शुदा हमारा फ्राइडे देन बाकी तौर को डॉट कैंसिल अगेन एक मैसेज बुझी हाय जाना लगा टुडे इज फ्राइडे या गल और तू लेकर गल हर से किधर बाजू एंड इफ खो कमाल मैनेजर दा खमाल खबर لگانا ادمین اشکال بود چرا من خود پال جمعه نکردم سمرو کار خبر سما خوندوار اگر کس بیا اینا یه روز خود تیر میشم من چرا جمعه مبارکه خیر لا بند بس لو كثر راجي رواج میکنم من انتری میکنم کریم خان سوژ پورتور کن سر دا خواما خبره کوکو لیکم یا واقعی تکم دا ریکارد سیو کیږي ولی زکه چې جمعه ورو دا ریکارد به سیو کیږي
کوټ دا هغه دلته څنګه کوي هیچ رفته نمیتانی پیش ببین تا وقتی که ریکارد ادیت نکنی تشخیص ګوره ډېر حسابونه دي د تاریخ دلته چې کومه ورځې دلته موږ ټیکس باکس اخلو هغه تاریخ دلته راوړو چې په دې کې ثبت شي هغه تاریخ نو بیا ورته وایي چې ډېرې خبرې دي خو داسې چې هغه شان بعضې څه دي هغه اوس د تاسو له هغه نه لرې هغه دي صرف یوه اایډیا در کوم چې رقم ته ښه ګورې دلته چې کومه تاریخ چې دا نن ورځې ګوره دلته ته وښودو که نه نو دغه ورځ چې کومه ده یا همدا تاریخ دا د یو ټیکس باکس دلته جوړوو هغه پټوو هغه دلته راچو په دې کې راغی که نه نه ګورئ دلته چې کوم تاریخ نن ورځ تاریخ چې کله دا میسج راکړو نو دا تاریخ یو ټیکس باکس دلته پټ جوړوو چې چاته نه ښکارېږي هغه ډایرکټ دلته راچو هغه تاریخ مثلا یوویشتم تاریخ هغه تاریخ دلته ثبت شو نو دغه تاریخ که څوک چینج کړي بیا موږ بل چېرته ورکوو چې که چېرته د دې ټیکس باکس تاریخ او د دې ټیکس باکس تاریخ سره برابر نه وو نو بیا ته ووایه چې دا تاریخ چا چینج کړی دی ځینې کار وکړه نو خو دا خو داسې ده چې اوس ورته نشم کولی پوه نه شوم ګوره که چېرته جمعه ورځ وه که تاسو چېرته اورېدلي دا اوس ګوره دا اوس سوال دی ښه په یو وخت کې نن شپږ اته کاله مخکې زه وړکی وم د مارچ په میاشت کې ټولې کمپیوټرې خرابېدلې تاسو ته که چاته یاد وي صحیح ده که نه تاسو هم نه کم څو کاله مخکې د مای مارچ همې وینډوز هر کمپیوټر چې میشد خراب میشد ولې ځکه کمپنۍ داسې یو بارش شروع کړی و چې د دوی دا کمپیوټر خراب شي البته وینډوز او دوی راشي نورې وینډوګانې واخلي نوې چې انسټال کړي پوه شوئ نو موږ بیا چې کول ورسره زموږ به کمپیوټر تاریخ بدل کړي تاریخ ما څه کوو مارچ موږ بېرته مثل ته جنوري ته ورسوو نو هغه چې بیا راته موږ بېرته جنوري ته ورسوو خو هغوی بیا داسې چالو کړو چې همدغه سیسټم یې جوړ کړه چې تاریخ څوک بدل کړي باید کمپیوټر یې وپېژني چې دې کس تاریخ بدل کړی صحیح ده دا کار کېږي خو اوس یې نه سم کولی ځکه چې دا موضوع د دې موضوع نه بیخي سړی خارجېږي ښه ګورئ آیډیا درته کوم آیډیا سره کم ده نن چې کومه ورځ ده صحیح شوله نن کم تاریخ ده یوویشتم ده مثال چې کله دا میسیج موږ ته راکړي بچه سړی پوهېږي چې ریکارد خو نشم ثبت کولی ریکارد ثبت کردن نمیتونیم امی امروز کدام تاریخ که است این باید در اینجا در تکس باکس ثبت شد در تکس باکس کدام تاریخ ثبت شد 21 علی کدام کس که این را تغییر کنن به 22 تغییر کنن باز اون شرط داده میشه که اگر تاریخ این تکس باکس و کامپیوتر صحیح نبود باز چطور شود میسیج بده که مثال چی است تاریخ چینج شده چرا که اونجا 21 بود و اینجا چی کده 22 کده ترکه پوشه کنم او هم دا رقم کېدلی چې خو اوس ورته ځکه نشم کولی چې دې موضوع نه بیخي سره خارجېږو یا یو خبر او بله د تا لپاره به مشکل نه وي خو د دغو لپاره مشکل وي زه اوس څنګه پوهېږم چې په دې باندې هم خلک نه پوه نه شو دا څه شي مو وکړو ښه په دې کې موږ نور کارونه کوو خب الی اگر اینجا سوال شد که اینجا خود در افغانستان 2 روز رخصت است شما برای ما جواب بدید 2 روز چطور باید شد مثال به روز پنجشنبه هم ریکارد ثبت نشود به روز ما چیک سم کن یا منٹ این اپریټر هم موږ لګولی شو شابه این شما د ټیبل کار کړی بودی آرم کېدلی شي شابه او بل کېنې کېنه مې چی ورکوو انډ نشي کېدلی انډ نشي کېدلی انتخاب انډ هغه وخت راوتلی شي چې کله دواړه شرط ترو وشي نو دلته چې پنجشنبې ورځ چې ده د جمعې ورځ تا سره نشته او که د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ تا سره نشته باید دواړه حالت صحیح وشي آر موږ لګولی شو او ان لګولی شو ښه آر ګور د جمعې په ورځ هم
د جمعې پر ورځ یا د پنجشنبې پر ورځ باید شوي ریکارډ قبول نه کړي او کله چې ورته وایي اند چې د جمعې پر ورځ او د پنجشنبې پر ورځ رخصت ریکارډ قبول نه کړي مطلب دا ده چې دواړه ورځې تا سره باید ووسي دواړه ورځ خو نشي کېدلی یوه پنجشنبه وي یا بله جمعه وي ډېر ښه ویل لري ښه دا به څنګه چل کړو دا خو به ګوره دا اوس مشکل دی هېڅ ریکارډ نه مني ښه دا به موږ ډیلیټ کوو او یا به دې لپاره بل داسې سیستم جوړوو چې مثال موږ به دلته یو یک چیزی که برای ما معلوم باشه مثل که ما پیشتر بر شما کار کردیم علی نمیشه مثلا خالی می که چی قسم عادی خدا خلاص کنم ببینید ناوسو گوری چی می سنگ و زن خلاص کنم مشکل نه هیچ راه نداره این چی تو کنم خلاص صحیح دې لپاره بیا موږ څه کوو یو سیستم جوړوو چې موږ خپل باندې وکولای شو چې لاره بل څه کولی شو اکثر وخت دغه شی ګوري کله کله تاسو په کور کې یو چی کار کو پټ کار کوي په اخر په دې جنجال کې کګړ شي او سره کوم په کوشش خپل حالت ته راو ګوره کدی نه شو دی انا مشتور میکنم بیشتر بکنم اوکی خلاص مشکل خلاص الامامی هم دو روز ټول مهمه خبر دا چې په دې تاسو باید پوه شئ اوس موږ په کوم کالم باندې وکړو په کالم نیو ضرورت که چیرته تاریخ وای موږ سره که تاریخ ما می‌داشتیم کالم تاریخ باز به می‌کردیم نه داریم اور این همین کپی میکنم بس الان اینجا باز به اف ضرورت نیست خب یک اف بار اف آماده اور فارمت قوس is equal to Tuesday قوس then خیر دلته دوه شو یا منٹ is equal to قوس is equal to تو صحیح سوال دلته د فرایډ په څیر کې دلته نه دا فرق نه کېدل دو خبرې دي این شما در یک لاین نوشته کردیم برای هر دو لاین یک میسیج بر شما میدم که امروز چی است رخصت است خب باید بگم که اگر پنجشنبه باشه یک میسیج بده که امروز پنجشنبه است اگر جمعه تا خدا دست استرگی پټیږي تا استرگی خدا شه پټیږي شي نو په قرآن داسې سترګې پټې وي چې څنګه ویده وي نو زه خو دا نور ته ولې نه وایم برازي چې رانه وایم نه که بشتره غواړې په قرآن ته راوړم اولین وار چې په سیند کې داسې خلک ګورم چې خوب راکوي په سیند کې وخیر دا وغوم تیر شي اگر اینجا دو میسیج میخواهی بیا علاوه باید کوشش که چیرته پنجشنبه و موږ ته دې ووایه چې پنجشنبه ده که چیرته جمعه وه راته ووایي چې ده صحیح ده نو همدا بهتره ده زیاد شي لپاره خیر کور خو جای خو نمیشی جای خو نمیگیره صحیح است ایره کلش چی میکنم خب این خو اینجا خلاص شده اینجا میسیج بود دمی میسیج میسته کو که sorry today is Friday این خلاص شد اندیف هم شد بعد اگر فارمیت قوس ناو قوس کامپوزیشن دی آگهی مساوی شد مرای دل اول خود چطور شد smd dot cancel event و message box is وپوه شو یا تشریح کړئ بس که چېرته دا موږ په یو لاین کې ولیکو او اوس هم بېل بېل ولیکل نو فرق یې څه ده پوه دې نه کړم زه چې پوه نه شم خوند نه کوي
کنه مثلا نن جمعه ده کنه تم لکه نن یو ژورنالیست په تلویزیون کې نازان یاره دا څوک چې ځان راښیي خدای پکې شرموي ته جګ ته چېرته بل جمع سره کوي دا که په یو لاین کې څه سمانه ورکوي او که په دوه لاین کې څه سمانه ورکوي دا سره د لپاره کوم څه کوي که په یو لاین کې شي دا میسج چې دا میسج ورکول لکه کسو ټوډے از د فرایډے کنه سو دا موږ که پنځشنبه او که جمعه ما یو مسلم طرف کوي بس او که دو هغه کولی کو په دوه لاینونو کې زموږ ته لایده مسترات کوي شاباش ډېر ښه مهرباني کوي اوس پوه شوې کوم سوال اوس بل هم دیگه چیزم در ذهن تان است یو منٹ یک قسم چیز کی مثال بای بیفور اپډیټ ایونت کار شوه که باید کار شوه مهم باید باشه چی قسم شاباشي ټایم که دا ټایم دې ټایم زیات ما یو خبر ویل څومره کار یو ګور ټایم 12 بجو نه بعد بانک تور سره بند ټایم پر شوی ډیر ښه ویل بل کوم سوچ هیچ بدون تاریخ دیگه چیز داره نداره استاد اگر روز باز رخصت نباشه بازی چه چیکس روز آفرین گور یک روز استقلال میباشه یک روز رهبر چی میباشه شهید میباشه آیا خبر بل روز بل رهبر شهید شوی وي دش کوي دا شهادت په کور کې مړ شو ورځان موټر هم شوی کې شهید دا اوس مشکله خبره بگه په اولی ما در روزه اول برتن گفته بودم که همین دیتابیس دو نوع میباشه یک مینتیننس به این معنی که شما با دیتابیس جور کنی وقتی که او بخواه که دمی تغییر بیا شما باید بری اونجا این برای ازو تغییر کنی او خود دیگر کس نمیتونه کس که جور کرده باشه امو میتونه مگر او مردم برای شما مینتیننس میکنه دما $600 یا $400 یا $200 جور آمد است صحیح و یک این طور است که تنها قیمت دیتابیس میگیری دیگه شما ذمه‌وارش نیستی حالا که سوال کرد که در دیتابیس چی میه روزا میه حالا ما که دیتابیس جور میکنم به یک کمپانی میتم کی خبر است که به کدام روز خودش شاید باشه یک رهبر کشته میشه بعد رخصتی اعلان میکنه کی خبر داره هیچ نمیشه امکانه داره اما در صورت میشه که شما باید مینتیننس باید برای از رو کس بودی امو کس باید بخوای او برای شما جور کنه پوش پا میدی پوش روی کنه شوی کو خب پوش روی گوری این دیتابیس ما کار کردیم برای کمپانی دادیم اگر کمپانی میخواد که در آینده دمی تغییر بیاره او برای ما در هر ماه باید $200 شد تا $500 چیکه که جورامت بود او برای ما باید بودم او هغه ورکویم اکثریت کمپانیان 90% کمپانیان دا رقم کار کوي ځکه اوس روشن کمپانی چې دا روشن کمپانی ته $500 چی شي دي میاشتې خو کله چې دغه په ډیټابیس کې مشکل راشي دا ټول ډیټا کې سختي او هغه ډیټابیس ډیولپر نه وي هغه یو دی بل دی هغه ورته وایم چې قرآن کې به پیسې نه اخیستې څه کوم تاسو نو دغه کمپانی ته $500,000 هیچ شی نه دي و مینتیننس همین طور میباشه اول ما هستم مثلا چندین کمپانی است به خدا قسم برات میخورم که در 6 ماه یک بار نمیرم اونجا در 6 ماه هیچ نمیرم اونجا مگر برای ما از 3.5 تا $4-5 میده مفت میده ګوري ځکه یو کمپانیانو ته دا پیسې هیڅ شي نه دي مشکل یو کوم وخت ده کدام مشکل از میباشه وقتی که در دیتابیس یک چیز اضافه میکنه و در وقت بازو نفر نمیباشه باز مشکل دا مشکل داره اوس به دې پوه شئ یې په باید د ذهنتان باشه اگر کس پیش پرسان کنه کوم سوال خو نه لرئ سبا بیا نور خبرې کوو ان شاء الله که زندگی وکړو